دې کس چې دنو 15 ورځې مخکې چې دنو واده کړی خو دا د خپلې ښځې سره نه و میلاو شوی ښځې له چې دنو په تابوت کې راوړ. ویډیو ورسره مکمل وګورئ. دا د شانګلې واقعه ده. په شانګله کې چې کومه واقعه راغلې وه په بلوچستان کوټه بلوچستان کې چې دنو دوی په کویله کې کار کولو. په دې کې دغه نوجوان هم و چې د هغې نوم رفیق دی. رفیق چې دنو هلته موجود و هلته یې کار کولو. 15 ورځې مخکې چې دنو دې واده کړی و. واده یې کړی خو د خپلې ښځې سره میلاو شوی لا نه و. خپل کور ته نه و راغلی. ویل چې زه کور ته ځم یو 2 ورځې کار کوم واپس چې دنو زه کور ته ځم. او هلته چې دنو کویلې کان ته ورننوځي او واپس چې دنو د هغه لاش راوباسي هغه د دنیا نه رخصتېږي. هغه یې ناویله چې دنو هغه چې دنو ژوندی نه راځي هغه له یو تابوت راوړي. یار ډېر د افسوس مقام دی. په کوټې بلوچستان کې چې کومه په کان کې چې کومه کسان مړه دي په هغه کې چې دنو رفیق هم موجود و. رفیق 15 ورځې مخکې چې دنو واده کړی و او هغه چې دنو د کویلې په کان کې د دنیا نه رخصت شو. ناویله چې دنو هغه یې ورته تابوت راوړ. یار ډېر د غم خبر دی. ډېر افسوسناک خبر دی. تاسو سوچ هم نشئ کولی. سړی په ژړا باندې مجبوره کې 15 ورځې مخکې واده کړی و. هغه ناوې ته چې دنو هغه ته تابوت میلاویږي هغه چې دنو د هغه خاوند په تابوت کې راوړي 15 ورځې مخکې صرف واده شوی وي. یار ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په کوټې بلوچستان کې چې د شانګلې 36 کسان د دنیا نه رخصت شوي دي په هغه کې چې دنو رفیق هم موجود و. رفیق چې دنو هلته تللی و هغه روپۍ ګټلې چې زه خپل کور خلکو دپاره روپۍ وګټم زه چې دنو لاړ شم د خپل ښځې سره میلاو شم خوشحاله و. او بل طرف ته یې ورور بیان ناغی ورور یې وایي که نه وایي زما دا ورور چې کله دننه کویلې کان ته وردننه شو واپس چې دنو د هغه لاش یې راویستو. یار بلکل څوک نشي برداشت کولی. پښتنو ورونو یوه ډېره غټه واقعه او ډېره غټه حادثه راغلې ده ځکه چې د شانګلې کې چې کومه واقعه راغله تاسو به هم ټول په ژړا باندې مجبور کړي. یار ډېره افسوسناکه واقعه راغلې وه یار چې 36 کسان چې دنو هغه پکې د دنیا نه رخصتېږي او یو کس 15 ورځې مخکې واده کړی وایي 2 ورځې پس به چې دنو زه کور ته ځم او هغه د هغه نه مخکې په تابوت کې راوړي او خپل کور خلکو ته یې حواله کړي چې دا ستاسو عکس دی هغه د دنیا نه رخصت شوی دی. د کویلې په کان کې هغه د دنیا نه رخصت شوی دی. یار تاسو سوچ هم نشئ کولی د انسان څه زندګي ده. انسان به څه چې دنو غرور کوي انسان په څه باندې چې دنو هغه تکبر کوي. تکبر څه شی ده چې یو انسان مړ شي هغه هېڅ شی نه دی ګوره بیا په پیټۍ کې بند کړي او بیا وله راوړي. تاسو سوچ هم نشئ کولی. دا د شانګلې واقعه وه که نه ملګرو تاسو په ژړا باندې مجبوره کوي ځکه چې یو کس 15 ورځې مخکې واده کړی و او هغه لاش چې دی هغه یې وله په تابوت کې راوړ او هلته چې دنو د لاشونو دپاره امبولنس یې نه میلاوېدلې چې هغه لاشونه په صحیح طریقه باندې هغه کور خلکو ته رارسول وې او هغوی ته چې دنو رارسول وې او هغوی چې دنو په صحیح طریقه باندې د هغوی اخرنی رسم چې دنو ادا کړی وی. یار الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. د دعا نه علاوه موږ هېڅ هم نشو کولی. بل طرف ته حکومت له پکار دی چې هغوی د دې دپاره چې دنو ښه اعلانات وکړي او د دې خلکو مدد وکړي. د یو کور 2 کسان او 3 کسان پکې د دنیا نه رخصت شوي دي د کویلې په کان کې هغه چې دی نه یو کس دننه ورننوځي کویلې کان ته واپس چې د هغه لاش راوباسي. یار ډېر د ژړا مقام دی پښتنو ورونو. او چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ ټولو ته په دعا کې چې دنو د ټول کسان یاد کړئ 36 کسان پکې د دنیا نه رخصت شوي دي. په دې کې چې دنو یو رفیق هم و چې 15 ورځې مخکې واده کړی و هغه پکې هم د دنیا نه رخصت شو. الله پاک دې ټول له په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي. د دنیا دغه ژوند دی په څه باندې تکبر په څه باندې غرور دا خو د الله پاک کار دی چاله ورکړي او چاله نه دا خو د الله رب العزت کار دی. خو بل طرف ته تاسو وګورئ تاسو چې دا لاشونه وګورئ سړی که نه سړی په ژړا مجبوره شي چې دا موږ کوم طرف ته روان یو. موږ بغض کینې کوو خو بل طرف ته موږ نه ګورو چې مرګ موږ پسې راپسې شوی دی. موږ به دې دنیا نه رخصتېږو دې دنیا نه به موږ ځو موږ د بل تنګولو کوشش کوو او دا سوچ نه کوو که نه چې موږ به هم د دې دنیا نه ځو یا به هم په تابوت کې راوړي یا به هم چې دنو داسې چې دنو مړه کېږو د دنیا نه به رخصتېږو پته نه لګي چې قبر به هم نصیب کېږي او که نه نصیب کېږي. نو هره خبره ته چې دنو سوچ کوئ پښتنو ورونو د دنیا دغه زندګي ده. رفیق هم چې دنو غوښتله چې زه به په خپله زندګي کې کامیاب شم د خپلې ښځې خواله به لاړ شم د هغه سره به زندګي تېره کړم خو رفیق ته څه پته وه چې زه به د کویلې کان ته ورننوځم او واپس به چې دنو زما لاش راوباسي. یار ډېر افسوسناکه واقعه ده. د ټولو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.